چې کله یو سړی رشته کوي یو ځای کې، او زه په دې سوالونو کې بار بار وایم زه ګوره فایدهمند سوالونه را جواب اگر ونه خویندې نه خفه کېږي چې هغوی ډېر سوالونه را لېږلي زموږ هغه پکې رانغی نو کله داسې تکراري کله سوال هسې بې فایدې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله پسې چې هغه کس راغی تاسو ته ما قصې ذکر کړی او درس کې ناست په خپو یې دړو په دغه ورځ یې خپې غځولې هغوی به ډېر احترام کوو د علم د مجالسو ځکه چې الله دومره غټ خلک جوړ کړي خپې به پکې نه غځولې حالانکې هغه امام او استاذ و نو هغه سړی چې راننوتو هغه دا حولیه داسې جوړه کړې وه که نه دا یو کافر پټکی بس او مزدار او په هغه وخت کې دا پټکی ډېر داسې د خصوصا د دیندارو خلکو ګټه نه کوه د علماو او نه کس راننوتو هغوی که زه د علم غر راغی نو زه خپلو په منځ کې که سړی خپې دغم کي نو څه خبره نه ده وغځوي او د سړی نه وی دی به وایي چې دا دوی د علم د مجلس ته وګوره دوی چې دا خپې غځوي هغه دا خپې راټولوي سره د تکلیفه تکلیف ورته و خپې راټولې کړي بیا امام صاحب اخره کې که څوک سوال کوي هغه وي زه کوم دې خبرې امام صاحب ښه دغه طرف ته متوجه چې ده به سوال هم څه سوال کوي د پټکي لایق سوال خو به وي پټکی چې دومره غټ دی لکه موږ پښتانه چې ګیرې والا وي نو موږ وایو دا مولوي صاحب دی ګیرې والا چې موږ وي نو موږ وایو دا مفتي صاحب دی او بیا چې پټکی په سر کې او بیا چې دا رومیان لکه داسې سپین یا سور په سر رواج نه د هغه بریک لګي او نه د قوم بریک لګي بیا د دواړو بریکونه نه لګي هغه هم ځان ته بیا څه وایي او قوم هم وایي چې بچې دا یې حلیې بس دا پوره دی امام صاحب ورته سوال وکړي څه سوال دی سوال دا دی چې روژه به کله ماتې دا خو زه مناسب سوال دی دومره بد نه دی هغه وایي چې کله نور ډوب شي وایي که نور ډوب نه شي سوال دا دی هغه دا خپې وغځولې بیخ دې وځي به موږ یې تکلیف تېر کړو موږ خپې راټولې کړې دا دردونه راباندې وو سړي دې سوال ته او دا قسمه سوالونه سړی لکه که اوس دلته موږ لګیا یو چې دا دغه سوالونه رایلو هسې ټایم ضایع کوو فایدهمند او چې تکرار پکې نه وي او زموږ دا سلسله اوره په مخه یعنی نن الحمدلله زموږ 220م نشست دی سوچ کوه 220م په دې کې تا ته دومره مسلې میلاویږي چې ته اندازه نشي لګولی په مخه یې اوره ستا د سوال جواب به پکې راځي مخې ته امام شعبي رحمه الله خواله یو کس راغلی وی دې احرام کې سړی ځان ګرولی شي سوال ښه سوال دی ستا احرام اچولی ستا ګرېدو ته زړه وچېر دا سینه ګرومه ولی ګروم هغه یو ګرولی شي وی څومره هغه وی چې دا ډوکې ښکاره شي نو دا ستا سوال نه وي ځان به ګروم خو څومره وی بچې هډوکي دې ښکاره شو بیا دغه پوره ده نو سوالونه موږ هغه رالو چې هغه فایدهمند وي ډېر نو نه دې خفه کېږي هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی د سوال نمبر ډېر وخت نه راځي دا سوال د دې روټ ډېر فایدهمند دی زه یو کور کې رشته کول غواړم او ما د یو کس نه تپوس وکړو چې دغه پلانۍ څنګه ده زما په یقین دی په دې کس باندې نو هغه راته صرف دا ووایي چې زه دا وایم چې غلی شه دي نو یې ما ورته وایي چې ولې وایي هغه تفصیل نه وایي چې زه یې شرمومه نه خو غلی شه دي سوال دا دی زما دپاره دا جایز دي چې زه درته په ده پورې ونښلم چې نه ما ته دا سبب لازم ذکر کړه که نه دا شرمول دي د یو مسلمان دا قیمتي سوال دی اول خو ګوره دې کې فایده دا ده که نه دې سوال کې غټه فایده دا راووته زه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم ټولو وروڼو ته ملګرو ته همزولو ته کشرانو ته مشرانو ته که ځان له ودونه کوئ او که خپلو کشرانو لازم معلومات کوئ زما امید دی انشاءالله چې دا کوم چې ما اوري دوی کې به چاته مسله نه وي دا مې امید دی نور زما خواله ډېر خلک راځي چې هغوی دا فیصله داسې کړې ده چې اوس به هغې کې هېڅ هم نه کېږي دا د عمر فیصله ده د عمر
څه ګپ نه دی. بیا د پښتو په معاشره کې بیا د داسې معاشره چې دې کې د طلاق و ملاقو قسم نشي کولی. بیا دا چې دې راوسته دا د مرګه پورې بس ستا د کور نه به یې جنازه وځي. ځکه ډېر لټون کوئ، معلومات کوئ، د ځان دپاره، د زوی دپاره، د رور دپاره پوره معلومات کوئ. دغه شان چې خور لور څوک ورکوي پکار چې د نارینه د کور معلومات وکړي، د څنګه خلک دي څنګه نه دي. ته دا مه وایه چې پرون ما سره هلک میلاو شو او ډېر اخلاقي و، په یو ورځ کې د چا د اخلاقو پته نه لګي. معلومات به څه د ګاونډیانو نه، علاقې د خلکو نه، ستا په یقین هغوی نه وکړي چې دا څنګه خلک دي. ضرور دا سوال ښه سوال دی. لکه مثال کې ته زما نه سوال وکړي چې دغه کورنۍ باره کې ته څه وایې، زه تا ته وایم غلی شه. ته وایې نه لازم ما ته یې وجه ذکر کړه. دا وجه ذکر کول لازم دی، او که زه ذکر کړم نو ګناهګارېږم او که نه. نو یاده کوي دا خبره، په واده کې جنۍ غواړي یا هلک له جنۍ ورکوي، دې کې لا تا نه څوک تپوس وکړي که نه، نو ته یې امانتګر ګڼلی، ته به خیانت نه کوې. اول خو دا خبره یاده کړه، ته به رښتیا رښتیا خبره کوې، دروغ به نه وي. قیامت په ورځ به تله الله تپوس کوي. او دا نه چې څوک درته رښتیا ووایو، زه به ته خپله قصه وکړم. زما خواله څه کسان رالو، یاره دا قصه به داسې شپږو کاله مخکې شي. مازدیګر مونځ مونږ وکړو، بیا ما سره بهر میلاو شو. ما ته وایي مونږ خبرې له راغلي وو، ما څه وایي داسې یو کس دی ته یې پېژنې او هغه زمونږ کور کې یو جنۍ دی، د هغې رشته غواړي. ته یې دې هلک باره کې څه وایې؟ حالانکې دا ما اول پرې ولیدو، هغه هلک له بیا ما یو څوک ډېرې لیدلی، ما ورته صفا خبرې وکړې. یاره داسې وخت تېر شو چې هفته نیمه چې ګورم هغه هلک راغی، دوا سلام وکړو، خیر شیخ صاحب مونږ هم زړه کې ګیله ده. ما څه شي ګیله؟ وایي تا چې ابرو دې کس ته ووایي. ما اوس دا ډېر سړیتوب کار وکړو، ته بیا معلومات مانه ولیکې. نو که ته چېرته چا نه معلومات وکړې که نه، او هغه درته حقیقت ووایي، ما خو به حق وایي، امانتګر دی، خو ته هم بیا خبره په راز کې ساتي. فتنې به نه جوړې، شر به نه جوړې چې ته بس خبره ډنډوره کړې. هغه خو ما ته ووایي چې دا نشهیز دی، هغه ما ته دا وایي چې دروغجن. خو تا چې تپوس کړی خو تا سره ښه وکړو، تا ته حقیقت ووایي. نو یو دا کار شو. دویم، که چېرته ګزاره په معمولي خبره باندې کېږي، نو معمولي خبره به کې، تفصیل به نه کړي. لنډه خبره به کې، تفصیل به نه کړي. که ګزاره په لنډې خبرې کېږي، څومره چې د یو مسلمان په باره کې خبرې کمې کړې دومره ښه ده. لکه اوس تا د یو چا نه سوال وکړو چې یاره زه دې کور کې رشته کول غواړم، ته څه وایې؟ دغه جنۍ وارې تا ته وایي بس پرېږده. نه که په دې ګزاره کېږي نو بیا تفصیل ته تلو د ضرورت نشته. یو مسلمانانو پرده پرې واچوه، خصوصا چې ستا پې یقین دی، په دې کس ستا یقین دی چې دا ثقه سړی دی، نو چې ستا پې یقین دی د هغه دغه وړه خبره هم کافي ده. او هغه ته شریعت دا ویلي چې ته بیا ډېر تفصیل مه کوه چې ضرورت نشته. ښه، خو که اوس چېرته داسې وشي چې د سړي پې یقین نه وي، د ثقه سړي دا ثقه دومره نه ده په دغه کې، او یقین پې نشته، او دې تفصیل غواړي، نو بیا تفصیل کولی شي، دې ته پې ضرورت شو. زه به یې ته دلیل ښیم انشاءالله. هغه دلیل دا دی، صحیح مسلم کې حدیث دی چې فاطمه بنت قیس رضی الله عنها خاوند طلاقه کړی و، دریم طلاق یې وله ورکړی و. نو بیا رسول صلی وسلم فیصله وکړه چې د دې د ستوګنې څه حق هم نه رسي او د خرچ خوراک هم نه رسي. ولې؟ دریم طلاق وشو، خبره ختمه شوه. نو بیا رسول وسلم ما ته ووایي، هغه وایي چې کله ستا عدت ختم شي بیا به ما خبره کړي. یو ما خبر کړو. نو دې کې بیا معاویه رضی الله عنه ورغی، دی وغوښته چې زه دې سره واده کړو. ابو جهم رضی الله عنه ورغی، هغه م وغوښته. اسامه بن زید ورغی رضی الله عنه، هغه م وغوښته. دا راله په رسول صلی الله علیه وسلم.
یا رسول الله درې کسان راغلي دي، زه ستاسو نه مشوره اخلم، ابو جهم، معاویه او اسامه بن زید. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اما معاویه فرجل ترب، معاویه خو د خاورو خاوند دی، څه مطلب دی؟ غریب سړی دی، مالي حالت یې کمزوري دي. او هر چې ابو جهم دی نو فرجل ضراب للنساء، خو ښځې غربوي. او په دې دا صفت هغه معلوم دی چې هغه وال ټکول کوي. خو اسامه بن زید ښه دی، هغې ورسره بیا واده وکړو. سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې تفصیل کو؟ خو داسې بیا ویلی وی چې د اسامه ښه دی، خیال هم دی که نه؟ اوس هغه زما هغه مسله ورته مخې ته شي، تفصیل ته ضرورت راغی. ضرورت ولې راغی؟ اصل کې دا فاطمه بنت قیس چې ده دا د قریش په خاندانو کې ده، قریش اوچت عرب دي، اصیل خلک دي. او اسامه بن زید د رنګ نه تور دی، پلار د ده چې دی هغه غلام او مری و، څه نسب او خاندان د ده داسې نشته. نو فاطمه ګرانه ده چې ده ته راضي شي، خیال هم دی که نه؟ نو دا تفسیر یې وکړو چې د دې توجه ده طرف ته شي، د اسامه طرف ته. اوس هم ونه رسېدې زما په خبره، ځکه که دا تفسیر یې نه وی کړی نو دا نه مطمئنه کېده په اسامه باندې، او دا د اسامه نه په خاندان کې زوروره ده، په ښایست کې تیم اوچته ده، په خاندان کې تیم اوچته ده، دې ورته غاړه نه ایښوده. خو چې کله تفصیل وشو چې ابو جهم وهل ټکول کوي، معاویه غریب دی، نو د دې اوس دې طرف ته سوچ ته اړتیا، او بیا اسامه ښه دی. اوس تاسو په مسله پوه شو چې تفصیل ته ضرورت نه وي، مه یې کوه، که ضرورت راغی ویې که، او تا په دې باندې الله نه رانیسي، په دې الله تعالی نه رانیسي. دا هغه غیبت نه دی چې سړی وایي چې غیبت دې وکړو، او شریعت خو د غیبت نه منع کړې ده. دا بعض راولګي د یو ځای مسله په بل ځای ولګوي، شریعت خو د دې نه منع کړې، تاسو غیبتونه کوئ توبه وباسئ. نه، په بعضو حالاتو کې رب العالمین د دې قسمه خبرو اجازت ورکړی دی. والله اعلم. خو دا نه چې بیا مخکې قصه بیان کړي نور ورته چې ده راته داسې ویلي. زه یې په هغه ورځ داسې حق حیران کړم چې دې سړي ته زه ما ته مخامخ وویل تا چې زما باره کې ویلي دي چې ده کې دا عیب دی، دا عیب دی. بس بیا ما سره بله لار نه وه، نو ما نشته ده پکې دا عیب ویشتي، دا کمې خو شتي. نو ما هم چا تپوس کړی چې ده کې کم کمې دي، ما ورته ذکر کړو. نو ما بیا مو په دې لږ ډکه کړو، طبیعت مې ورته کړو، ما که تا نه زما تپوس وکړي زما عیب ورته بیان کړي، زه خو نه خفه کېږم. او حقیقت دی چې او دې سړي کې دا کمې شتي. دا یو نیم سړی ساده ګلي